چې غم د اولاد وکړم که مریض مور بوډۍ مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ چې غم د اولاد وکړم که مریض مور بوډۍ او مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ نه کور کې څه لرمه نه درک شته دی د وړو حیران یم لویه خدایه خپل بچو ته د خوړو ډاکټر ظالم بیا شل قسمه دوا راته پنډۍ مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ ته بیا په لوسو خپو ګرځې بچیه چې دا ولې ویل زر شلېږي پلارجانه د 40 روپو چپلې نه نوې راته اخلي او نه زړې راته ګنډۍ مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ دا څه کوي ابۍ چې زه دې ګورم څو ځلې چې ګرځې په ډیران راټولوي ترېنه خزلې ویل غلی شه بچیه خدای دې هېڅوک نه کونډوي او مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ دا څرنګه حالت شو دې حالت نه وتی نه شو تر څو به وي خدای خپل بچو ته کتی نه شو کتل مې د بچو سترګو کې اوښکې را ډنډوي مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ نه رحم د چا کېږي نه مې چا کړي اوښکې پاکې نه ګوري مې سنګ دله انسانان د لاس تړاکي نه رحم د چا کېږي نه مې چا کړي اوښکې پاکې او نه ګوري مې سنګ دله انسانان د لاس تړاکي محتاج کړم نادارۍ او غریبي مې بربنډۍ مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ چې کله د بچو سره راټول شو په ماښام سړې ډوډۍ پوټي راټولو په دسترخوان چې کله د بچو سره راټول شو په ماښام سړې ډوډۍ پوټي راټولو په دسترخوان د چا نه مو ونه لیده کاسه او نه کونډۍ مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ د ستا زوی د تعلیم کوي شخصي مکتب ته ځي زما بچی لویږي بې تعلیمه بې ښوونځي دا هم د چا بچی دی چې کباټ پې راغونډوي مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ تر څو به وي اجمله دا محتاجه زندګي د خلکو د خندا شومه چې خپل دي که پردي تر څو به ناست یو مونږه د دې فقر په غونډۍ مریض رانه دوا غواړي بچی رانه ډوډۍ سلام علیکم